ایمان پلورونکی 42مه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزم کارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزم کارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. خو هغه له ځان ته پرې خودونه سوچا انکار وکړ او حدیث ته وویل چې زه نظم او له تاسو سره په دغه حالت کې چې دوی د غلو له شر نه خلاص و، خو حدیث ډیر سخت زخمی و. انجلۍ منډه کړه، د آس له زین نه یو تړلی د اوبو په تکای راوایست او د حدیث له خولې سره یې ولګول. هغه ته اوبه ورکړې او په تکای بیا له زین سره وتړ. له حدیث یې پوښتنه وکړه چې کوم ځای زخمی شوی. حدیث ورته خپل ټکونه وښوده. هغه خپل جامې څیرې کړې او د حدیث له جامو څخه یې یو څو ټوټې راوشکولې او هغه ټوټې په اوبو باندې لندې کړې او د حدیث ټکونه یې پې وتړل. خورونو هغې ته د دې کارونو لپاره خاصه روزنه هم ورکول شوې وه چې په دغسې حالاتو کې باید څه وکړي. هغې حدیث ته اوږه ورکړه او تر آس پورې یې وروست. په ډېره سخته سره یې په آس باندې کېناوه ځکه چې تنها وه. په خپله په بل آس باندې کېناسته، خو کله چې په بل آس باندې کېناسته حدیث ورته وویل زه یوازې په آس باندې کېناستلی نه شم. خو هلته له دوی سره 3 آسونه نور هم وو. نجلۍ دا هوښیار کار وکړ چې آسونه یې ضایع کېدلو ته پرې نه ښوده. د دواړو آسونو پړې یې د بل آس په زین پورې وتړل او په خپله په حدیث پسې سپره شوه. هغې د حدیث شا په خپلې سینې پورې ونیوه او د هغه سر یې په خپله اوږه کېښود او نجلۍ مخکې له روانېدو څخه حدیث ته وویل د شوبک لوری ښودای سې چې کوم طرف ته دی. حدیث د اسمان لوري ته وکتل، ستوري یې ولیدل او یو لوري ته اشاره وکړه او نجلۍ ته یې وویل دې لوري ته ولاړه سه. بیا یې وویل زه ښایي ژوندی پاتې نه سم، وینه مې روانه ده. هر چیرې چې مې ساه وخته همالته مې دفن کړه او ما ته بښنه وکړه. د الله جل جلاله به دا رضا وه چې راسپارل شوې دنده مې پوره سرته ونه رسوله. خدای تعالی دې تا روغه رمټه خپل ځای ته ورسوي. خو د دې خبرو په جریان کې آس روان و او شپه هم تیاره وه. د شپې تر ډېره پورې دوی مزل وکړ چې سهار راووت. حدیث د نیمې بېهوشۍ په حالت کې او د خپل ځان په هوش ساتلو کوښښ یې کاوه. د هغه وینه اوس درېدلې وه، خو د زیاتې وینې بهېدلو له امله یې بدن بې ساه غوندې ښکارېده. نجلۍ هغه د خرماو په یو کوچني شان ځنګل کې راکښته کړه. اوبه یې هم پرې وڅښلې او له آسونو سره یو څه د خوراک شیان تړلي وو. هغه یې هم په حدیث باندې وخوړل. له خوراک سره یې دماغ تازه شو. خو حدیث ته په هغه حالت کې دا فکر ورغی چې لومړی خو دی د دې نجلۍ ساتونکی و او اوس دی له دې نجلۍ سره بندي ده. خو نجلۍ حدیث سملاوه ځکه چې کله شپه ټوله د آس په شا باندې تېره کړې وه او په سفر کې وه. تر یو څه آرام کولو وروسته د حدیث د بدن دردونه په ښه کېدو شو. نجلۍ ته یې وویل شوبک ډېر لرې نه دی، کېدای شي د یوې ورځې واټن پاتې وي. ته یو آس له ځانه سره واخله او په ځغاسته ځان ورسوه، ژر به ورسېږي. زه به بېرته ولاړ شم. نجلۍ وویل ته ژوندی رسېدای نه سې، که له دې ځایه بېرته تلل غواړې نو ما هم در سره بوځم، خو زه به تا یوازې پرې نه ږدم. حدیث وویل زه یو نارینه یم، زما زړه نه مني چې یو نجلۍ دې زما ساتنه وکړي. تر دې دا غوره ده چې زه مړ شم. نجلۍ وویل زه له هغو نجونو نه یم چې په کورونو کې ناستې دي او د سړی د ساتنې پرته یو قدم هم اخیستلی نه شي. ما یو پوځي سړی وګڼه، فرق یوازې همدومره دی چې زما وسله زما ښکلا ده، زما پسته ژبه او زما ځواني. خو زه ستا په څېر ستونزې ګاللی شم او زه له دې ځایه تر شوبکه پیاده هم تللی شم. حدیث وویل زه ستا د احساس درناوی کوم. غلو موږ څومره سره نږدې کړو، خو موږ د یو بل دښمنان یو. ته زما د هېواد بنسټونه ښورول غواړې او زه به یوه ورځ ستا په ملک باندې حملې لپاره راځم. حدیث په غیرتي لهجه باندې دا خبرې ورته وکړې.
نجلۍ ورته وویل خو دا مهال زما دوستي ومنه د دښمنۍ فکرونه به په هغه وخت کې کوو چې ته روغ خپل هیواد ته ورسېږې. هغې د حدید تر ورمېږ لاس لاندې کړ راپورته یې کړ. حدید اوس پاڅېدلی هم سو. هغه راپورته سو او په کرار کرار تر آس پورې ورغی. نجلۍ هم د هغه پښه پورته کړه او په رکاب کې یې کېښوده او بیا یې ځان تکیه کړه. په آس یې کېناوه. نجلۍ هم په هماغه آس ورپسې سپره سوه، خو حدید د لاس په اشاره باندې ورته وویل او له سپرېدو یې منع کړه. او حدید نجلۍ ته وویل ته اوس په بل آس باندې سپره سه، زه سورلی کولی سم او په آس باندې ځان تکیه کولی سم. نجلۍ وویل له دې سره سره چې ته ښه هم یې او په آس باندې ځان هم تکیه کولی سي، زه به په همدې آس له تا سره سپرېږم او ته به مې د خپلې سینې سره نیولی. د حدید له ټینګار سره سره نجلۍ په هغه پسې سپره سوه او چې کله یې یو لاس د هغه په سینه کېښود او خپلې سینې ته یې رانږدې کاوه، حدید یې مخنیوی وکړ او حدید نجلۍ ته وویل ما یوه شېبه خپله پرېږده چې پر آس باندې کېنه. خو نجلۍ هغه په زور له خپلې سینې سره ونیو او د هغه سر یې په خپله اوږه باندې کېښود. هغې له حدید نه وپوښتل زه پوهېږم چې ته ما بدکاره نجلۍ ګڼې او له ځانه مې لرې ساتل غواړې. خو مجاهد حدید وویل نه، زه یوازې تا ښځینه ذات ګڼم او د ځان لرې ساتلو هڅه کوم. که ستا له ځانه سره ما د نږدې کولو هیله لرلی نو ته 2 شپې د بېوسۍ په حالت کې له ما سره بندي وې. په هغه حالت کې به ما خپله وینځه کړې وي، خو ما شیطان په خپل نفس غالبېدو ته پرېنښود او اوس زه داسې احساس کوم لکه په امانت کې چې خیانت کوم او په ما کې د ګناه احساس را ژوندی کېږي. نجلۍ له هغه څخه پوښتنه وکړه او ورته ویې ویل ته خو څه ډبره نه یې، ما ته چې کوم سړي کتلي 2 سترګو یې لیدلي یم. ما یوازې د لږ قیمت په ورکولو ستاسې د قوم د 2 مؤمنانو ایمانونه پیرودلي دي. حدید وپوښتل څومره قیمت؟ نجلۍ وویل یوازې همدومره چې هغه مې له ځان سره کېناوه او د هغه سر مې په خپله اوږه کېښود. حدید وویل له هغه سره به ایمان بیخي نه و. نجلۍ وویل هر څه چې و هغه مې ترې اخیستی و او د هغې په بدل کې مې د هغوی په زړونو کې د خپل قوم پر خلاف خیانت اچولی. خو حدید نجلۍ نه پوښتنه وکړه هغوی څوک وو؟ نجلۍ ځواب ورکړ اوس یې درته نه وایم، څومره چې ته خپل مسؤلیت ته وفادار یې همدومره ما ته هم خپله دنده ګرانه ده. حدید هم غلی شو، خو په دغه حالت کې هغه د نجلۍ د بدن ګرمي او نرم نرم بوی احساس کاوه. د نجلۍ خلاص ویښتان به کله کله د هغه پر مخ باندې راخپاره سول او پر مخ به یې سولیدل. خو په دغه حالت کې په هغه باندې پریشاني راغله او آس هم روان و. چې ښه لرې ولاړل د حدید سترګې وغړېدې. په دغه حالت کې لمر راختلی و. هغه وویل آس ته قمچینه ورکړه، زما هیله ده چې موږ به تر لمر لیدو د مخه ورسېږو. نجلۍ هم د حدید خبره ومنله او آس ته یې قمچینه ورکړه. او دغه د بیدیا دشته شاته پاتې کېده او دوی خپل سفر را لنډاوه. خو ټوله ورځ حدید او د نجلۍ په سفر کې تېره کړه او د فلسطین په طرف روان و. لمر پرېوتی و. د شوبک کلا په هغه سالون کې چیرې به چې د لویو لویو حاکمانو او قومندانانو غونډه کېده، هلته قومندانان او حاکمان ناست و. په هغوی کې عالم جاسوس هم ناست و چې په تېښته بریالی سوی و او ځان یې هغوی ته رسولی و. هغه ویل زه نشم ویلی چې په هغوی دواړو نجونو به څه سوي او یا به پرې څه کېږي. ما د هغوی د ژغورنې خو لا څه چې د هغوی د لیدنې هڅه هم ونه کړم، ځکه چې تر هغوی ډېر ارزښتناک دا راز و چې ما باید تاسې ته رسولی وای. لکه څنګه مې چې تاسې ته وویل چې غلو حمله وکړه، ما ځان ګوښه کړ او یو آس ته مې ځان ورسوه. او زه دا ویل غواړم چې یو خو زما خلاصون یوه معجزه وه، دویمه معجزه دا پیښه سوه چې زه له دومره سختې نښتې وروسته هم روغ رمټ راووتم او هېڅوک هم راپسې رانغلل. او زه دا ګمان هم کوم چې هغوی غله نه وو، دا د سلطان صلاح الدین ایوبي رالیږل سوي سړي وو. زه دا نشم ویلی چې هغه ولې موږ ته د مرګ سزا رانه کړه او د نجونو د خرابولو طریقه یې ولې غوره کړه. دا یوه دوکه وه
نجونې به اوس د هغو خلکو په ولکه کې وي او هر ډول ظالمانه تکالیف به پرې تېروي. یو صلیبي واکمن وویل موږ د هغوی د خلاصون هیڅ لاره چاره نسو سنجولی. دا ډول قربانۍ خو به ورکوو. زموږ سره د نجونو کمای نسته. زموږ دا لاره بریالۍ ده او د دوام لپاره به نور نجونې هم تیارې کړو. او هغه صلیبي واکمن وویل ټول راغلي دي او تا ته په انتظار دي او ووایه هغه راز چې تا له خپل ځان سره راوړی. عالم جاسوس هغوی ته ویلي وي چې د قاهرې له یو جومات نه څنګه ونیول شو، په زندان کې له هغه امجونو سره څه ډول رویه وسوه او څنګه د توقع په خلاف صلاح الدین ایوبي هغوی خوشي کړل. هغه دا هم وویل چې دا راز هغه ته صلاح الدین ایوبي څنګه ورکړی دی. هغه نیټه یاد کړه او ویې ویل صلاح الدین ایوبي به په دې نیټه خپل پوځ ته د لیږد امر کوي او په کریک باندې به حمله کوي. مرستیالانو په دغه حالت کې صلاح الدین ایوبي ته وویل چې لومړی باید شوبک ونیسو ځکه چې هغه ډیره مستحکمه کلا ده. خو صلاح الدین ایوبي په شوبک کې خپل ځواک ختمول نه غوښتل. هغه کریک کمزوري ګاڼه او ډومبه یې نیول غوښتل. او عالم پسې وویل هلته به هغه د خپل پوځ مرکز جوړوي، خپل اړتیاوې به پوره کوي او مرستې به راغواړي او چې کله یې پوځ آرام وکړي پر شوبک باندې به حمله کوي. او هغه په ځانګړې توګه ویلي و چې موږ به په ناخبرتیا کې راګیروي. هغه یې لامل دا ووایي چې پوځ یې لږ دی او زموږ وسله او اسونه هم تر هغه غوره دي او زموږ سره اوسپنیزې خولۍ او زغرې دي. او عالم صلیبیانو ته وویل چې صلاح الدین ایوبي په څرګندو ټکو وویل که صلیبي پوځ موږ مخه ونیوه نو له ماتې پرته به موږ ته هېڅ هم په لاس رانشي. او عالم پسې وویل هغه په پراخ ډګر کې له جګړې څخه ویره لري. او په همدې ترتیب سره هغه عالم جاسوس هغه ټولې خبرې وکړې چې د صلاح الدین ایوبي له خولې یې اورېدلې وې. هغوی چې د دومره ارزښتناک راز تفصیل واورېدل نجونې هغوی ټولې هېرې کړې او په همدې مسئله یې خبرې اترې پیل کړې. هغوی دې نتیجې ته ورسېدل چې سلطان صلاح الدین ایوبي په غیر معمولي توګه هوښیار جنګیالی دی. هغه چې په کریک د حملې کولو پلان جوړ کړی دی له همدې نه یې د نظامي پوهې پته لګي. په لاره کې د جګړې نه کول هم د هغه د پوهې دلیل دی. هغه په لاره کې خپل ځواک ضایع کول نه غواړي. دا د یسوع مسیح خدای ځانګړې مهرباني ده چې د هغه له پلان خبر شو او کنه هغه به کریک نیولی او د شوبک د دفاع لپاره خطر پیدا کولای شو. هغوی په هماغه مهال د سلطان صلاح الدین ایوبي له پلان سره سم د خپل پوځ د نقل، حرکت او دفاع پلان جوړول پیل کړل. په پلان کې په همدې کارونو پریکړه وشوه. خو دوی نه و خبر چې د پردې تر شا صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه کومه جواري کول غواړي. خیر دا به وروسته څرګنده شي. د صلیبي پوځونو د متحده قومندانۍ مرکز په شوبک کې او صلیبیانو وویل چې د صلیبي پوځونو د متحده قومندانۍ مرکز به شوبک وي. ذخیره به هم همدلته وي او جګړه به هم له شوبک څخه کنټرولېږي. خو په دغه حالاتو کې به د کریک د کلا دفاع نور هم کلکېږي او موږ باید یو څه پوځ نور هم کریک ته ولیږو. د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه مخه به له کریک نه لرې په کوم سخت او مشکل ځای کې نیول کېږي. د دې کار لپاره به ډېر پوځ لېږل کېږي. په دې پوځ کې به اوښ او اسپاره ډېر وي. کوښښ به کېږي چې د ایوبي پوځ کلا بند کړی شي او د اوبو چینې له لومړي سره خپلواکي ولري. ورونو د هغه وخت د صلیبیانو ټول مشران په دغه مشورو باندې سره سلاس ول چې دغه کارونه به سرته رسوي. د پورته چارو د سرته رسولو لپاره اوامر صادر کړل شول. هر څوک خوشاله و. دا لومړی ځل و چې د سلطان صلاح الدین ایوبي پلان ورته د مخه څرګند شوی و او کنه هغه تل صلیبیان ناڅاپه راګیر کړي وو. په دې کار حیرانتیا هم وښودل شوه چې د صلاح الدین ایوبي په څېر سړي نه دا ډول تېروتنه شوې وه چې هغه جاسوسان چې د خوشي کولو پرېکړه یې کړې وه په بله کوټه کې یې کېنولي وو چې د هغوی خبرې یې اورېدې او له خپلو مشاورینو سره یې دومره مهم پلان طرحه کړی دی چې د هغه د رسوا کولو په نتیجه کې به دوی ماتې وخوري. هغوی د دې خبرې تیاري هم وکړه چې د فرانسې کوم پوځ چې له هغه لارې ډېر لرې و چې سلطان نورالدین زنګي پر هغې باندې سلطان صلاح الدین ایوبي ته مرسته را رسولی شوه. هغې ته یې پیغام ولیږه چې په وخت ځانونه راورسوي چې د نورالدین زنګي د رالېږلي پوځ مخه ونیسي. په دې وخت کې یو صلیبي افسر دننه راغی او د استخباراتو د مشرتابه په غوږ کې یې څه وویل. د صلیبیانو د استخباراتو مشر هغوی ټولو ته وویل چې له دوه نجونو څخه چې د ډاکوانو لاس ته ورغلې وه یوه یې همدا اوس را رسېدلې ده
او یو زخمی مسلمان ساتونکی هم ورسره دی. ورونو دا حدید او هغه نجلۍ وه چې د شوبک کلا ته رارسېدلې. عالم جاسوس تر ټولو لومړی له کوټې نه ووت، په هغه پسې نور سړي هم ووتل، خو حدید د نجلۍ په برنډه کې څملولی و او په خپله ورسره ناسته، ځکه چې د آس دومره اوږد سفر د حدید ټپونه خلاص کړي وو. د هغه وینه چې بنده سوې وه بیا بهېدل پیل سوي او په حدید باندې هم بېهوشي راتله. صلیبي قومندانانو د حدید لوري ته هېڅ پاملرنه ونه کړه، ځکه چې هغوی ته ویل سوي وو چې د غلو حمله یوه توطیه وه او هغه نجلۍ لاس په لاس کړه او دننه د تللو یې ورته وویل، او هغه ډېره قیمتي نجلۍ وه، خو هغې تر هغه وخته دننه تللو اراده وځنډوله تر څو چې د حدید مرهم پټې سوي نه وي. د استخباراتو مشر د هرمن په نامه چې جرمنی و هغه نجلۍ یوې خواته کړه او ورته ویې ویل څه دې مار دي به چې مرهم پټې کول غواړې؟ دا خو ستا نصیب ښه و چې روغه راخلاصه سوې یې، او که نه دې څارویه خو ته هغو وحشیانو ته سپارلې چې د غلو په نامه در پسې راغلي وو. خو نجلۍ په احساساتي انداز سره وویل دا دروغ دي، لومړی زما هم دا ګمان و، خو دې سړي زما ټول ګمانونه لرې کړل چې مراد یې حدید و. د دوه غلو ووژل او زه یې ژغورلی یم. هغه هرمن ته ټوله پیښه بیان کړه او دا یې هم ورته وویل چې ده به ما ته بیا ویل چې ما همدلته مړ کېدو ته پرېږده او ته ولاړه سه. د صلیبیانو په زړونو کې د مسلمانانو په خلاف دومره کرکه وه چې په دومره زیاتو افسرانو کې چې په حدید باندې راټول وو یو هم ونه ویل چې د دې ټپي مرهم دې وکړی سي. تر عالم جاسوسه هم چا ورته پاملرنه ونه کړه. نجلۍ له هغوی سره دننه نه تله. په اخر کې چا وویل چې زخمي ژر کوټې ته بوځئ او مرهم پټې یې وکړي. حدید یې چې پورته کړ او کوټې ته یې یووړ، نجلۍ له خپلو افسرانو سره ولاړه. هغې ته وویل شول چې ووایي څنګه وژغورل شول. هغې ورته مکمل تفصیل واوراوه. په دې دوران کې هغې ته همالته خواړه او شراب راوړل شول. هغې وویل که پر ټپي باندې خواړه خوړل شوي وي نو زه به یې هم وخورم، زه لږ ګورم او راځم. او دا د تګ لپاره پورته شو، خو په دې حالت کې د صلیبیانو ټول مشران هم دلته ناست وو. هرمن ورته په خورا غوسه وویل لوزینا ودرېږه، ته د دویم ځل لپاره د صلیبي پوځ د احکاماتو مخالفت کوې. لومړی درته دننه تلو وویل شو، تا په دې خبره انکار وکړ چې لومړی ټپي پورته کړي، اوس ته له اجازې پرته او په بېباکۍ بهر روانه یې. دا ټول صلیبي لوړپوړي چارواکي دي او دلته دوه صلیبي واکمن هم ناست دي. پوهېږې چې د دوی د امر د مخالفت او بې پروایي سزا څه ده؟ 10 کاله قید، او حال دا چې ته د امر مخالفت د دښمن د یو معمولي افسر په خاطر کوې، نو تا ته د دې ګناه په مقابل کې د مرګ سزا هم درکول کېدای شي. آیا صلیبي واکمن او قمندانان به هغه سړي ته د هغه بدله ورنه کړي چا چې د هغوی د یو ازمایل شوي جاسوسي نجلۍ په خاطر باندې خپل ځان مرګ ته سپارلی و؟ نجلۍ وویل زه پوهېږم چې هغه زما د دښمن د پوځ یو صاحب منصب دی، خو زه به ورته هغه وخت دښمن وایم چې دی خپل پوځ ته بیرته ستون سي. یو صلیبي قومندان چیغه کړه او ویې ویل دښمن په هر حال او هر ځای کې دښمن وي. موږ په فلسطین کې څومره مسلمانان ژوندي پرې ایښي دي، موږ ولې د هغوی کهول ختموو؟ ځکه چې زموږ دښمنان دي. ورونو دا د صلیبیانو هغه غټ مشر و چې دا خبره په هغه وخت کې کوله، او پسې ویې ویل او زموږ د دین دښمنان دي. پر نړۍ به یوازې د صلیب واکمني وي او یو زخمي مسلمان زموږ لپاره هیڅ حیثیت نه لري. کېنه. خو په دغه حالت کې چې صلیبي قومندان دا خبره وکړه، نجلۍ هم کېناسته او ډېره غمجنه شوه او په سترګو کې یې اوښکې راغلې. او ورونو څه فکر کوئ چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه به د فلسطین په کوم ځای باندې حمله کوي او صلیبیانو ته به څومره زیان رسوي؟ ورونو دې او دې ته د ورته پوښتنو ځواب به واورئ ان شاء الله تعالی. خو ورونو یوه تاریخي پیښه ثبتول هم اړین دي. نن د 1498 کال د حد د میاشتې 5مه نیټه ده چې له امریکایانو سره د توافق څخه مخکې د اسلامي امارت او امریکایانو ترمنځ 7 ورځې د تشدد د راکمولو په نوم باندې یو پروسه هم پیل شوې ده چې نن یې 3مه ورځ ده. او همدارنګه په یاد تاریخ کې 13 ورځ د هرات په ولایت کې هم د کرونا په نوم باندې چې کوم وایرس خپور و د هغې څو پیښې ثبت شوې چې یوه یې مثبت وه. د 42مې برخې
پای